هغه په تر دې حده چې په شناختي کارډونو کې هم تاسو ګورئ چې د کوم ټکي د کوم کلي د نوم سره شا ټکی راځي نو هغه شین لېونۍشا پسې به یې کړي دا غلط دی او که اوسه پورې هر څه شوي دي هغه شوي دي تیر پیر باقي روزګار خو آینده دپاره چې دی نو دا موږ ته صحیح لیکل پکار دي. السلام علیکم. یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. نن یوې بلې ضروري خبرې ته ستاسو پام راګرځول غواړم او هغه خبره ده د املا باره کې کومه چې غلط الهام جوړه شوې ده او دا خبره د هر استاد دپاره ضروري ده که هغه استاد د سکول دی د یونیورسټۍ دی د دفتر دی د کالج دی د کمپیوټر دی او که د هر څه استاد دی یعنی چې د هغه تعلق د لیک لوست سره دی نو هر یو تن دپاره زما دا خبره ضروري ده او هغه دا چې قاضي عبدالحلیم اثر افغان صاحب هغه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې سا پښتو ژبه کې د دې مترادف لفظ شا موجود دی. نن ورځې هم پښتو کې ساړو شا ګاروشا برشا ویلی شي. د شا معنی ده د ځمکې یو اواره حصه یعنی میداني ځمکه. دا د اثر صاحب وینا وه. زه د دې لږ غوندې په یو څو ټکو کې وضاحت کول غواړم که چېرې فرض که تاسو وګورئ که نه نو زمونږ د دې تخبې په دې خوا او شا کې هم بلها کلي داسې دي چې هغه د هغه کلو د نومونو سره چې دویم کوم ټکی وي نو هغه وي شا. شا او لیکلی کېږي عموما خلکو لیکلي که هغه په بورډونو وي که هغه په تر دې حده چې په شناختي کارډونو کې هم تاسو وګورئ چې د کوم ټکي د کوم کلي د نوم سره شا ټکی راځي نو هغه شین لېونۍشا پسې به یې کړي دا غلط دی. دا لکه څنګه چې تاسو ته ما ووی که نه چې د شا معنی ده د ځمکې یوه هواره حصه یعنې میداني ځمکه شین لېونۍشا دا د سا مترادف ټکی دی. هماغه حساب سره مونږ ته پکار دی چې کله هم د دې کلو دا نومونه لیکو که نه نو ساړو شا ګاروشا لېونۍشا برشا او دغسې لنډۍشا داسې نور د دې نه علاوه چې څومره هم په د پاکستان کې دغسې ټکي دي که نه او د کلو نومونه دي نو پکار دی چې هغه مونږ کله شین لېونۍشا ولیکو ورپسې هې نه کوو هله به ټکي او که نه ورپسې کوو نو د دې معنی به چورلټه غلطه وي. اوس به تاسو وایئ چې دا څنګه چورلټه غلطه به په دې وجه باندې وي چې کله شین لېونۍشا پسې هې وشي نو دا شي شاه دا بادشاه ته وایي او چې کله شین لېونۍشا یا سین لېونۍشا یا شین لېونۍشا وي او په دې پسې هې نه وي نو د دې مطلب دی یعنی د ځمکې یوه هواره حصه یعنی میداني ځمکه. نو په دغه وجه زه تاسو ته دا عرض کول غواړم دا خبره تاسو په پام کې راوستل غواړم چې د دې ټکو په معنو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو همدغسې چې څنګه د کلو نومونه دي نو د کلو نومونه نو کلي خو بیا د ځمکې سره تعلق لري نو چې په کوم ځای کې شا راځي نو د هغې سره مونږ شاته هې ونه لیکو هله به صحیح وي ځکه چې د کلي نوم دی اولته د ځمکې سره تعلق دی. د هر ځای کې خو د کلي د نوم د بادشاه سره تعلق نشته که نه. نو په دغه حساب سره آینده دپاره که کم کسانه شناختي کارډونه جوړوي په دې کې لیکل کوي یا چرته په بورډونو باندې کوي یا چرته په کتاب کې خپل لیک کوي یا د دې نه علاوه په هر ځای کې د کلي نوم لیکي او په آخره کې شا راځي نو پکار دی چې په دې پسې آخرې ته هې ونه کړی شي ځکه چې دا به په معنوي لحاظ باندې مکمل غلطی. نو پکار دی چې د دې خبرې مونږ خیال وساتو که هغه مونږ د هر کلي نوم لیکو او آخره کې شای نو چې اخې په شا باندې ورپسې مونږ هې ونه لیکو صرف شین لېونۍشا ولیکو هله به دا ټکي او که اوسه پورې هر څه شوي دي هغه شوي دي تیر پیر
باقی روزګار خو آینده دپاره چې دی نو دا موږ ته صحیح لیکل پکار دي. امید دی چې زما دا خبره به تاسو نورو خلکو ته هم ورسوئ د ښېګړې په خاطر او نورو ته چې هم دا پته ولګي چې او هلکه دا خبره داسې ده نو دې ته به ډېرو خلکو پام نه و او ما ورته ستاسو پام راوګرځو او قاضي عبدالحلیم سر افغان صاحب زما نه ډېر مخکې ورته پام د خلکو راګرځولی دی خو افسوس چې په هغې باندې عمل نه دی شوی. نو امید دی چې په دې باندې به عمل وشي. د دې خبرې د اورېدو ډېره مننه او د آینده د دې ټکي د صحیح لیکلو ستاسو نه پوره تمه لرم د ټولو استادانو نه که هغه د هر څه استاد وي.